هلمند کې د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري د رخام سړک د قیریزي او جوړونې د پرانیستي مراسم نیول شوي و چې د هلمند والي الحاج مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي ترڅنګ د ښاروالۍ مسؤلین د ګذر وکیلان علما او ځایي اوسیدونکي راټول شوي وو. یاد سړک چې 3300 متره اوږدوالی لري د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په لګښت د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه راتلونکو 15 میاشتو کې به کار بشپړ شي. د دې سړک د جوړونې د پرانیستي پر مهال د هلمند والي الحاج مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي وویل چې ولایتي اداره او ښاروالۍ غواړي لښکرګاه ښار او اړوندو ساحو کې د روان کال تر پایه ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې رغنیزې پروژې او کارونه ترسره کړي. ښاغلي کندوزي دې برخه کې د ملت او نظام ترمنځ د یووالي او همکارۍ یادونه وکړه او پر ولسونو یې غږ وکړ چې د رغنیزو کارونو ترسروي پر مهال دې پرته له معلوماتو او نقشې د ودانیزو چارو تهداب نه ږدي تر څو راتلونکي کې د ښاروالۍ لخوا پلي کېدونکي رغنیزې پروژې پر وخت پلي شي. الحمدلله دغه رنګه پروژه چې دا اوس تطبیقېږي دې ته ورته نورې پروژې موږ کوشش کوو چې دغه کال په جریان کې په لښکرګاه کې ډېر کار وکړو. الله تبارک وتعالی دې د هغې صحنې د اختتام شاهدان هم موږ وګرځوي. الله مو جوړ او آباد لره. موږ دا اوس هم چې په کوم سفر راوتي یو انشاءالله له دې نه بعد به دوه دغسې کاره ګورو چې یو د یو به اختتام ګورو او د بل لپاره به ترتیب جوړو چې څنګه کولی شو د دې ولس لپاره یو خدمت وکړو. بلخوا د لښکرګاه ښاروال حافظ صدیق وویل چې لښکرګاه ښاروالي غواړي روان کال کې 15 مختلفې رغنیزې پروژې لښکرګاه ښار او اړوندو ساحو کې پلي کړي چې د پیل بیلګه یې لښکرګاه ښار کې د رخام سړک قیریزي او جوړونه ده. نوموړي زیاته کړه پلي کېدونکې پروژې به پر معیار برابرې وي او ولسونو لپاره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ویاړ ځای دی چې په یو داسې د امن په فضا کې په داسې غونډه کې قرار لرو چې هېواد آبادوو چې سږ کال د لښکرګاه ښاروالي په پلان کې لري 15 پروژې تطبیق په ښار کې همدا یې لومړنۍ پروژه ده، همدا یې د افتتاح مراسم دي. بلخوا د لښکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی حاجي عبدالستار عطایي د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري په ښار کې د دا ډول رغنیزو پروژو د پلي کولو قدرداني کوي او وايي د دې سړک په جوړېدو سره به ترافیکي پیښې راکمي او د چاپیریال په پاکوالي کې به د پام وړ بدلون رامنځته شي. دا سړک چې دی د ښار غټه ساحه سره وصلوي. د ترافیکو پر مخ باندې د دې سړک چې یک طرفه و ازدحام ډیر و او ترافیکي حادثې ډېرې منځته راتللې. خوشبختانه چې دا سړک جوړ شو نو د ترافیکو ازدحام به هم کم سي او ترافیکي حادثې به هم کمې سي. د سیمې یو بل تن اوسیدونکی حاجي شهزاده وایي په تیر کې پر دې سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې پر مهال د ترافیکي پیښو او ټکرونو شاهد وو. خو دا چې اوس د ښاروالۍ له لوري ورته د سیمې سړک جوړیږي نو په باور یې ښاریان او د سیمې اوسیدونکي به له دې وروسته د ترافیکي پیښو سره نه مخ کیږي او په اسانۍ سره به تګ او راتګ وکړي. موږ د دغه مشکلات سره مخامخ وو چې موږ پر دغه پوینټ باندې زموږ د همسایه نازک ځوان بچی تر دې بې د پسې مثال یې دا چې قربان موټر و قرباني نو اوس موږ ټول ولس په دې ډېر خوښ شو چې دا سړک دا دویم سړک جوړېږي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره هلمند کې د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري لسګونه پراختیایي او رغنیزې پروژې او کارونه ترسره شوي چې د ولسونو لپاره یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.